داستان. لیکوال ډاکټر عبدالهادي حماس. غږ حیات الله رستم خیل. ګرانو اوریدونکو، تاسو د قاچاقبرې د داستان 11مه برخه اورئ. شروع کوو په نامه د الله چې بخښونکی او مهربانه ذات دی. ګوریلا ډګۍ ته څو نفره منتظر ولاړ دي. ډګۍ خلاصه شوه. یو کس ترې سوټکی بوټکی راولوېده. لاسونه او پښې یې شاته تړلي وو. په سر یې هم توره کڅوړه وراغوستل شوې وه. پړی یې له پښو او لاسو خلاص کړ، خو توره خولۍ یې له همغسې په سر وه. دوو نفرو په دواړو لاسو کې نیولی زموږ په خوا را روان کړ. ځان ته په نوي نوم مخاطبه شوم. قاچاقبرې، لکه چې د مافیا په ډله واوښتې، ژوند دې تباه شو. له دې خلکو خو به یا په مرګ خلاصېږي او یا به هم ژوند له دوی سره وحشي کوي. بې واکه آه مې له خولې ووت. خدای ته مې لاسونه لپه کړل. په قبله ودرېدم. ومې ویل یا الله، ما خو په ژوند هم له چا سره بد نه دی کړي. ما خو د چا یوه پیاله اوبه هم نه دي توی کړي، او نه مې داسې کومه سرکشي کړې ده چې خپل ضمیر ته پرې خجالته یم. له ما سره ولې داسې کېږي؟ یا الله، بیا هم انسان یمه، کیدای شي پوه شوی نه یم، کومه تېروتنه رانه شوې وي. په کوم څه چې ته راته په قهر شوی یې، خدایه توبه کوم، په سلهاوو توبه کوم. ما له دې عذابه خلاصه کړه. له یوې خوا پردی وطن دی، له بلې خوا کم عمره پیغله یم، له بلې خوا له کورنۍ بې درکه شوم او په داسې وحشي صفته خلکو واوښتم چې ځناور پرې ښه دي. اوس له تا پرته هېڅ څوک هم نه لرم، بس یوازې تا لرم. ربه، نوره هیله پرېږده، ما وژغوره، ما ته نجات راکړه. ما د خپل ترحم په وزرو کې له دې خلکو وژغوره خدایه. زما د دعاو له ختم سره یې سړی راوست او زما د څنګ په اتاق کې یې واچوه. دروازه یې پسې قلف کړه. نور کسان ترې ښکته شول. لږ وروسته سوریایي جلۍ راغله، فاطمه نومېده. په وارخطایي ما ته وویل خبره شوې؟ نه. دوی یو ډېر مهم سړی راوړ، ستا د اتاق په خوا کې یې بندي کړ. نو هغه څوک دی؟ ګناه یې څه ده؟ دا کس په ایران کې د انساني قاچاق د مافیا غړی دی. په ترکیه کې د هغې مافیا نمایندګي کوي. زموږ د رئیس پر هغې مافیا د انسانانو د لیږد رالیږد د $1,000,000 دی. اوس هغه دغه رقم زموږ رئیس ته نه ورکوي. بهر یو کلب شو. فاطمه په بیړه زما له کوټې ووته. زه یې په دې خبرو نوره هم وویرولم. ناارامه شوم. ځمکې ځای نه راکوه. ماخوستن یې ډوډۍ راوړه. څو ګولې مې وخوړه. نوره مې له ستوني نه تېرېده. لوښي مې یو کونج ته ټول کړل. لږ وروسته فاطمه د لوښو د وړلو لپاره راغله. راته یې کړه راوړل شوي کس ته سزا ورکوي. ستا نوم یې هم واخیست. ویل یې چې د سزا په وخت کې یې در سره ودروئ تر څو زموږ له کارو سره بلده شي. نو هغه د خوراک له لوښو او دسترخوان سره ووته. زه غلی ناسته وم لکه انسان چې په بله نړۍ کې وي. په ځان سمه نه پوهېدم. دا هر څه بیخي بل رقم راته معلومېدل. کله کله به مې ورته د خیال فکر وکړ. بیا به چې ماحول ته مې وکتل، په غړېدلو سترګو به مې ځان ولیده چې یرغمل شوی یم. نور به مې ویل کاشکې خیال وای. په همدې فکرونو کې د شپې 9 بجې شوې. دروازه را خلاصه شوه. 5 کسان د دروازې مخې ته ولاړ وو. په فارسي یې راته وویل راوځه. هم ورووتم.
راسن یې د بندي کوټې ته بوتلم. اتاق بیخي تیاره و. هلته د کړکیو پردې کش شوې وې او ګروپ مړ و. تپه تیاره وه. بندي په یو کونج کې پروت و. یو کس د موبایل ګروپ روښانه کړ. ما ته یې ونیو. ویلې موږ چې څه کوو د هغې یوه ویډیو وکړه. دوی اوربزونه ووهل. بیا یې سپارښتنه وکړه چې زموږ سرونه پکې رانولې. یوازې هغه څه چې موږ کوو عکاسي یې کړه. زما لاسونو لړزه پیل کړه. زړه مې ټکان کوه. خوله مې وچېده. نه پوهېدم چې اوس به څه کېږي، خو مجبوره وم. دا کار مې باید کړی وای، که نه زه هم د دوی د پلار لور نه وم. له ما سره یې هم هغه څه کول چې د دوی زړه غوښتل. عکاسي پیل شوه. په بندي یې شاته لاسونه وتړل. درخت واړه واړه ټوکر یې راوړل. د بندي مخې ته یې واچول. حیرانه شوم چې په دغه ټوکرو څه کوي. یو یو ټوکر یې راخیسته. د بندي په خوله کې یې ورتخته کوه. خوله یې تر ستوني پورې له همدې ټوکرو ورډکه کړه او وروسته یې یوه ټوټه راواخیسته. د بندي له خولې یې تاو کړه او شاته یې وروتړله. بندي د 15 کالو په عمر معلومېده. غټې سترګې یې وې. یو او بل لوري ته یې خوارې خوارې اړولې. پوه شوم چې خوله یې د دې لپاره وربنده کړه چې د لویې سزا اراده ورته لري، او په لویه سزا کې خو د چغو وهل حتمي دي. دوی د چغو د مخنیوي په خاطر د هغه خوله بنده کړه. له سړي یې کمیس وباسته. یوازې پتلون یې ور پرېښوده. کله یې چې ښه سزا ته تیار کړ نو هغه کس بل کس کې سترګې ونیوې. د سر په اشاره یې راوغوښت نو هغه یې خوا کې ودرېده. له جیبه یې اوږد پیشکش راوباسته. په سړي یې پرته له کوم زړهسوي پیل وکړ. د هغه ملا ډډو ته، سینې ته او تشو ته یې پیشکش ونیوه. په هر ځای کې به چې لګېده پیشکش به پکې ننوت او بیرته به یې ترې راوباسته. د یوې دقیقې په اندازه به مې ویډیو کړې وي. نوره په ځان نه یم پوه شوې. غورځېدلی وم. موبایل مې له لاسه لوېدلی و. یو وخت نیمه په هوش کې شوم. په مخ مې د یو چا لاس ښکته او پورته کېده. کله به مې غومبوري کش شو. سترګې مې وغړولې. خپل اتاق کې وم. خوا کې مې یو بدرنګه کس ناست و. ورته ومې کتل. په ناولي څهره کې یې شونډې د خندا لپاره بیرته شوې. زما له بیداري سره یې بیا هم لګیا و. زما مخ یې د یو لاس په 2 ګوتو منځ کې ونیوه. په ډېر قوت سره مې خپل مړوند د هغه د لاس سره وجنګاوه. د هغه لاس مې په ډېر قوت سره ووهه. لاس یې لرې والوت. په لاس کې مې 2 بنګړي وو. د بېلېدا په وخت کې ازبک یې راچولي وو. د دواړو ټوټې په ځمکه ولوېدې. نو هغه زما له دې شدید عکس العمل نه سخت وډار شو. په یو کونج کې غلی ودرېده. لږ وروسته یې زما په لوري 2 قدمه واخیستل. زه ترې وډاره شوم چې حمله را باندې ونه کړي. ځکه له وحشي انسانانو له دې پرته بله تمه نه کېږي. خو هغه د تمې خلاف په ګوډه ماته په ایرانۍ ژبه په زاریو پیل کړ. راته یې کړه زموږ رئیس ته ونه وایې که نه ما وژني. د لاس په اشاره مې ورته ګوته ونیوله. ورته ومې ویل ووځه، همدا شیبه ووځه. نو هغه له بل کوم دلیل ویلو پرته په وتو شو. ما ته هم د ده د ضعف یوه نقطه په لاس راغله. چې دروازې ته ورسېده غږ مې پسې وکړ. رئیس ته نه وایم خو زما یو شرط به منې. د څه شرط؟ اوس یې وخت نه دی چې ما ته د ژوند خطره پکې نه وي. منم یې. د موافقې په دود مې سر ورته وخوځوه. نور سړی لاړه. د څنګ له کوټې مې د ایراني بیچاره د ستوني نه راپارېدونکي زګیروي اورېدل. درک مې کړه چې د هغه له خولې اوس هم توکري نه دي لرې کړي. خوب نه راته. په یو او بل لټ به اوښتم. بهر ووتم. د هغه سړي په دروازه پسې یو لوی قلف اچولی و. کوم څه مې ورسره د لاسه نه و پوره. بیرته خپلې کوټې ته راننوتم. د هغه د زګیرویو نه ډېره په تنګ شوم. د هغه بیچاره هر زګیروی زما زړه پرې کوه. د هغه د وهلو صحنه یې زما سترګو ته ودروله. د هغه ناتوانه سترګې به مې مخې ته کېدې
چې ناهیلي به یې وو او بل لور ته اړولې. د هر پیشکش وهلو سره به چې د هغه د وجود کوم درد له لاسه حرکت کول د تیږې زړه یې هم نرموه. ډېر زیات خواشینونکی و. د هغه زګیروي مې تر غوږو راته. خوا کې مې یوه وړوکې المارۍ وه، کاغذ تشناب پکې ایښی و. د هغې نه مې 2 وړې غوټې جوړې کړې، په غوږو کې مې ورکړې، ښه مې پکې تخته کړې. لږ شېبه وروسته په ډار او بیم کې ویده شوی وم. سهار وخته پورته شوم، لمونځ مې وکړ. مور به مې په وطن کې راته ټینګار کوه چې د سهار لمانځه نه وروسته سورت یاسین لوله. ما به هم د هغه تلاوت کوه. د وخت په تېرېدو سره مې پرته له دې چې د یادولو هڅه یې وکړم یاد مې شو، نو هغه مې هم تلاوت کړ. خپل پلار ته مې له زړه نه ښېراوې وکړې. ورته مخاطب شوم: پلاره، تا خو زه تباه کړم. د خپل څو ورځې پاتې ژوند لپاره دې زما ژوند ته اور ورته کړ. ته به اوس د اروپا د رڼاګانو په ښار کې اوسې او خبر نه یې چې زما سرنوشت یې له کوم برخلیک سره مخامخ کړ. دروازه مې وټکېدله. سوریایي جلۍ راغله. د هر قدم سره یې د پتنوس د چایو پیالو ترنګا کوله. پتنوس یې په یو میز کېښود. زما سترګو ته یې زیر زیر کتل تر څو زما نه د بېګانۍ پیښې په اړه یو څه واوري. ما هم په تمه پرې نه ښوده. ورته مې کړه: دا خلک خو هم له وحشیانو بدتر دي. خدای زده چې له تا سره به یې څه کړي وي. نو هغې په خولې راته لاس کېښود او ویې ویل: ورو غږېږه، تا دا خلک اوس هم نه دي پېژندلي. زما ژوند هیلې او راتلونکی خو یې تباه کړ. اوس دلته د ګېډې مړولو لپاره پاتې یم، هسې نه چې ستاسې هم تباه کړي. زه یې له کاغذ تشناب نه هم بې عزته کارولی یم. ورته مې کړه: له تا ما ښه پېژندلي دي. زما په څنګ کوټه کې مې چې د دوی ظلم له یو انسان سره ولیده، نو هغه به د بشریت د ظلم په تاریخ کې ثبت شي. د زنکدن په سخت وخت کې به هم راته یاد وي، هیڅ وخت به مې هیر نه شي. نو هغه بیچاره یې په پیشکشو سوری کړ. فاطمې وویل: دا د پیشکشو سزا زما وجود هم لیدلې ده. هغه څنګه؟ فاطمې وویل: بل وخت یې درته وایم. زه اوس ځم، د رئیس د راتلو وخت دی. که دلته مې تا سره په خبرو وویني، پوستکی مې رانه باسي. نو ته ولې له دې ځایه نه تښتې؟ په هغه څه چې ډارېدم نو هغه دوی رانه لوټ کړ. اوس د ویرې څه نه دي راپاتې. اوس نشم تښتېدی. آن زما د تلو جرأت یې هم رانه سلب کړی دی. نو هغه ووته. لږ شېبه وروسته د دوی مشر سید محرم راغی. مخکې له دې چې خپل اتاق ته لاړ شي، زما اتاق ته راننوته. مسکی کېده. راته یې کړه: خبر شوم چې بیګا دې زوف کړی و. ورته مې کړه: هو، تر اوسه په خپل حال نه یم. نو داسې وړو خبرو ته هم سړی زوف کوي؟ تاسې ته وړې دي. د نړۍ خلکو ته تاریخي دي، نوي دي، نه سترګو لیدلي، نه غوږونو اورېدلي، او نه هم کومې خولې ویلي دي. قاچاقبرې، ته باید د داسې پیښو سره بلده شې، بل ځل زوف نه شې، که نه په زیان درته تمامیږي. ښه وه، دا ځل د ویډیو اخیستو په اخر کې زوف وکړ. پیغام پکې نیمګړی نه شو. د دوی مشر ته مې ولیږه تر څو ورته وښایم ما ته چې څوک پیسې رانه کړي، داسې سزا هم ورکولی شم، که نه د $1,000,000 له خطر سره دې مخ کړي وو او تا ته به یې جبرانول سخت وو. د ښه په دود مې سر ورته وخوځوه. هغه لاړه. په غوسه کې یې مخ رانه واړوه. بس زموږ دغه کار شو. نورو ته د سزا په ورکولو کې زما زړه سوی له منځه وړ. دا ډول سزاګانو ته به یې غوښتم تر څو د دوی په څېر سخت زړی شم. یوه ورځ یو تنکی ځوان راوسته. د شپې 7 بجې زما خوا کې په اتاق کې بندي کړ. په 9 بجو یې زه هم ور وغوښتم. ځوان مې نه پېژانده چې د کوم ځای دی. دریشي اغوستې وه، ښکلي ویښتان یې درلودل. سپین نوراني مخ کې د تنکۍ ګیرې ویښتان شنه وو. پر پاسنۍ شونډه یې نري برېت راغلی و. هغه باندې یې هم کمیس وباسته. خوله یې وربنده کړه. لاسونه یې شاته ور وتړل
ډارېدم چې بیا به له پیشکشو کار واخلي. کوم پیشکش یې چې د مخکیني کس لپاره کارولی و، خو دغه کس ته یې دوی بل ډول سزا ورکړه. اوسپنیز کیبل یې راوړ، ما ته یې وویل موږ ویډیو کوو او ته یې د کیبل ډډو ته ونیسه. ما ورته انکار وکړ. وروسته یې د ویډیو کولو وویل. مجبوره وم، کیمره مې ونیوله. تنکي ځوان خوله یې تړلې وه. یو څه وخت خو یې د کیبلو وهلو ته تاب راوړ او وروسته یې بیخي حالات خراب شو. په ټنډه یې خولې ماتې شوې، کله په یو اړخ او کله به په بل اړخ شو، تر دې چې وبدلېده. کله یې چې ښه ځان پرې ستړی کړ، بیا یې خوله پرې خلاصه کړه. ورته یې کړه اوس دې په خپله ژبه خبرې وکړه چې کورنۍ ته دې ورولېږو. نو هغه په پښتو خبرې پیل کړې. ویې ویل پلاره دغه خلک ما وژني، دوی هیڅ زړه سوی نه لري، پیسې ورته راولېږئ، زه دوی یرغمل کړی یم، وایي چې $50,000 باید موږ ته جمع کړې که نه ما وژني. مې له خولې ووت. ورته مې کړه ته افغانۍ یې؟ ځواب یې راکړ هو افغانۍ یم. ما له دوی خلاص کړه. خیر دی ما سره افغانیت وکړه. کور مې په ډېر سخت وضعیت کې پرېښی دی. ورته مې کړه کاش مرسته مې در سره کولی شوی. زه له تا بدبخته یم، زه هم برمته شوی یم، ستا په څېر یم. ته خو نارینه یې، خو زه ستاسې ناموس یم. دلته په یو نامعلوم برخلیک له دوی سره یرغمل یم. نه پوهېږم په کوم سرنوشت به اخته شم. دوی زموږ په خبرو شک واخیست. یو کس پورې وهلم. راته یې کړه قاچاقبرې خبرې دې ترجمه کوم، که زموږ په اړه دې لږ هم کږه خبره کړې وي وژنم دې. بهر یې راوباسلم او خپلې کوټې ته یې د تلو راته وویل. بس همدا مو کار شو. د سزا ورکولو لپاره به یې زه ګمارلم، له ما بې زړه یې زمرۍ جوړوله. یو میاشت خو بس په همدې کشمکشونو کې تېره شوه. یوه ورځ سهار مهال مې دروازه ټک ټک شوه. وروتم نو همغه محرم و. ورته مې کړه مهرباني وکړه. ویې ویل نن مې ستا لپاره ځانګړي کالي فرمایش ورکړي، لږ وروسته رارسېږي، فاطمه به یې درته راوړي. نو هغه په تن کړه تا نن ماښام یوې ځانګړي ځای ته بیایم، ساعت به دې تېر شي. هلته ما هېڅ څوک هم نه دي بیولي، یوازې ته مې د هغې ځای لپاره وړ وبللې، ځکه ځای ځانګړی دی او ته هم ځانګړې یې. له دې خبرې سره ووېرېدم. ورته مې کړه زه دلته راحته یم، زه هېڅ چیرې نه ځم. نه، دلته د هېڅ چا فرمایش نه چلیږي، یوازې هغه څه به کېږي چې زه یې غواړم. د سرغړونکو پوښتنه بیا له هغې خدمتګارې وکړه چې تا ته ډوډۍ او چای راوړي. زه اوس ځم او ماښام درپسې راځم. نو هغه ووت او زه یې د ځان په اړه چې څه به راسره کوي د یو عالم سوچونو سره په کوټه کې پرېښودم. د بندخونې کوټه چا راوټکوله، دروازه مې ورخلاصه کړه. ګورم بل بندي دی. هغه راننوته. راته یې کړه ووروره مړ یې که ژوندی یې؟ تنکۍ غرمه چې خپل اتاق ته ننوتلی یې، نه د اشپزخانې ډوډۍ ته لاړې او نه هم بهر راووتې. ناروغ یې او که څه ستونزې سره مخ یې؟ نو هغه زما په خوا کې د لیمې ګڼو ورقو ته پام شو. کومې چې ما لوستې وې حیران شو. ویې ویل دغه څه دي؟ ورته مې کړه دا د هغې مېرمنې د ژوند کیسه ده چې ما په موټر وهلې ده. د کوټې شاوخوا مې وکتل، بیا مې د کړکۍ نه بهر وکتل. د شپې 9 بجې شوې وې. پښو مې تخمار کوه. پوه شوم چې په پښو کې مې د وینې چلښت درېدلی ده. د جګېدو توان مې له لاسه ورکړی و. پښو او لاسونو ته مې لږ لږ حرکت ورکړ. سم نه پرې پوهېدم، خو دا مې احساس کوله چې د وینې بیرته چلښت پکې پیل کړ. دویم بندي بیا زما لوستو ورقو ته وکتل. په حیراني یې رانه وپوښتل دغه څه دي؟ دا زما د بندي کېدو د لامل کیسه ده. هغه څنګه؟ یوه جلۍ مې په موټر ووهله، بلکې هغې زما موټر ته ځان راواچوه. اوس په روغتون کې بستر ده، بېهوښه ده. زما د بې ګناهۍ هم نشي ویلی. بس دغه بکسه ورسره وه
د ژوند کیسه یې پکې لیکلې ده، خو کیسه یې ډیره جالبه ده، ډیر ظلم ورسره شوی ده. هغه وویل دا کیسه دې په خلاصېدو کې کومک کولی شي؟ هو ډاډه یم، که یې قاضي ولولي حتما ماته برایت راکوي. بیا خو یې ولوله، لږ ځان پرې پوه کړه. خپله هم کیسې راګیر کړی یم، که وغواړم یا نه ځان راباندې لولي. اوس لږ راته پاتې دی، لولم یې، ټوله شپه هم پرې تېروم. سره د دې چې زما د خلاصون کلي پکې ده، خو دا کیسه باید ولوستل شي. پښو کې مې وینې چلښت پیدا کړ، دویم بندي ووت. ځان مې نورمال احساس کړ. د اطاق یو کونج کې بستره پرته وه، نو هغه مې راته وغوړوله. ستوني ستاخ سملستم، له لوستو پاتې پاڼې مې مخې ته ونیوې. قچاقبر یې لیکلي وو. د ماښام لمونځ مې وکړ، دعاوې مې وکړې. ومې ویل ساتونکیه ربه، زه خو ستا تقدیر یرغمل کړم. نه دلته کوم شناخت لرم، نه کوم خواخوږی لرم. پښې او لاسونه مې تړلي دي، هېڅ هڅه مې ځای نه نیسي. خو بیا هم ستا له ترحمه نه یم مایوسه شوې. د انسان په جامه کې وحشي ځناورو ته په لاس ورغلی یم. دوی یوازې خپلې موخې او خواهشات پیژني، خو چا یې زړه سوی نه راځي. د ځان روزي او دبدبه له ظلم کولو لاسته راوړي، او په دې لاره کې هر خنډ، که هغه روا وي یا هم ناروا، له منځه وړي. لږ وروسته مې ځان سره بیایي، پوهېږم زما لپاره کومه بده نقشه لري. خدایه تا ابراهیم په اور کې وساته، تا موسی د بحر له غرقېدا وژغوره، تا یونس د ماهي په ګېډه کې وساته. که زه معصومه یم، که تر ننه مې ځان له نر مچه هم ساتلی وي، نو ما هم وژغوره. زه دې هم یو بنده یم، پردی وطن دی، هېڅ شناخت مې نشته، یوازې ته مې مرسته کولی شي. لپه لاسونه مې په مخ وسولول او بیرته په خپل کټ کېناستم. دروازه را وټکېده. فاطمه وه. سپین ځلا لرونکي د ناوې کالي یې په لاسو کې وو، یوازې په دې توپیر چې دا جامې اوږدې نه وې، خو قیمتي معلومېدې. هغې ته مې په ورختایي وویل دا څه دي؟ سید محرم د لږ شیبه وروسته بیولو ته راځي. د څه لپاره؟ ولې مې بیایي؟ هغه په ما څه کوي؟ زه هم نه پوهېږم. د دې خلکو په هر کار کې له وحشته بل څه وي څه. خورې خیر دی، که ته پوهېږې ما ته ووایه چې دوی ما چیرې بیایي او په ما څه کوي. چیرې خو به مې په چا نه خرڅوي، یا خو مې کوم د نڅا او خرابکاریو ځای ته نه بیایي. که داسې وي معلومات دې له ما مه سپموه، چې زه هم خپل تیاری ونیسم او خپله پرېکړه وکړم. ته به له ځان سره څه پرېکړه وکړې؟ او اوس زما او ستا له وسه څه پوره دي؟ که دوی نه شو وژلی، ځان خو وژلی شو. زه نه غواړم چې داسې ځای ته مې بوځي چې هلته زما عزت وپلورل شي. داستان په 12مه برخه کې اورو.